مشاعرې اخیری شاعر ادیب چې ډېر نثر هم د پښتو ژبې لپاره لیکلی دی. پښتو کې د انټرنیټ دا پاڼې چې کومې دي فیسبوک دی که تاسو نور څیزونه ګورئ د پیروز اپریدي نوم به تاسو ته په هر ځای کې ښکاري. پیروز اپریدي د تیرو 15 کالو راسې په قطر کې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. د شمشاد ټلویزیون دپاره او د دې ناستو خلکو لپاره دا ډېره د فخر او ډېره د ویاړ خبره ګڼم چې نن پیروز اپریدي صاحب د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې زموږ سره دی. ستا یو نړۍ مننه. ما ته خو د پښتو هغه تاریخي ټپره یادېږي پیروز صاحب چې خدای د ژوندۍ لره جانانه خدای د ژوندۍ لره جانانه زه لیوني ټوپونه ستا سر له وهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د په قطر کې د افغانستان د سفارت ادب دوست وطن پال مشر ښاغلي ډاکټر قاسم همت صاحب، درنو افغانانو مشرانو همزولو، در څه نه وړاندې خو زه د شمشاد ټلویزیون د نزار یوسفزي صاحب او د هغه د همکارانو ټولو شکریه ادا کوم چې د پښتو ادبي ټولنو شاعرانو دپاره یې دلته کې د حاجي رحمت قیوم صاحب په دې ښکلي مجلس کې دا مشاعره را جوړه کړه. وزیر بادشاه جانان صاحب چې کوم د ستاسو دپاره یو کتاب هم پرېښو، نو زه غواړم چې په دې موقع باندې هغه کتاب هم زه تاسو ته ډالۍ کړم ستاسو دپاره. څومره کتابونه هم چاپ کړي پیروز صاحب؟ تر اوسه پورې د پښتو ادبي ټولنې د ملګرو ټول تقریبا 500 نه زیات کتابونه چاپ شوي دي. ورسره د پښتو ادبي ټولنې مجلې د دستار په نوم باندې او اوس د پېښور په نوم باندې دا خپرېږي، د پېښور نه او د قطر نه. ډېر ښه. جی نو خپل کلام مراته وایي. مننه. د شعرونه یو څو مخکې یو دوه شعرونه چې کوم دی د غزل چې د ستم بادونه راوله فلکه، د ستم بادونه راوله فلکه، ما د زغم خیمه په دې میدان کړه لکه، او اوس دستا د بیروخی سره په ضد شوه، اوس دستا د بیروخی سره په ضد شوه، اوښ که راغله په لیمو کې مې شوه کلکه. ډېر ښه. او یو علامتي غوندې چې کوم دی بله کیسه چې د چینې غوندې په رود کې بهیږم، د چینې غوندې په رود کې بهیږم، حاسدان مې دغه هم زغملی نشي، او ما په بند کې به ایثار نکړي که یو ځل سمندر شوم بیا به هیڅ کولی نشي. ډېر ښه. ډېره مهرباني. ډېر ښه. دا غزل یو 3-4 شعرونه دی چې څوک مسافر مکړي خپل کلی کور پې وران مکړي. څوک مسافر مکړي خپل کلی کور پې وران مکړي، عظیمه خدایا ته بل څوک زما په شان مکړي. ډېر ښه. او ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، څوک د سفر سودا کې ما غوندې ارزان مکړي. ډېر ښه. او په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مکړي. ډېر ښه. په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مکړي. ډېر ښه. او موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړی ربه، موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړی ربه، زه د جانان او نور جانان زما ارمان مکړي. ډېر ښه. او خدایا چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، خدایا چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، دا مې دعا ده چې خپل کورګی ودان مکړي، څوک مسافر مکړي خپل کلی کور کې وران مکړي، عظیمه خدایا ته بل څوک زما په شان مکړي. دا ډېر خوږ او ګران مشر نر پښتون نر افغان پیروز اپریدي صاحب چې ډېر خوندورې خبرې او ډېر خوندور شعرونه ته موږ واورېدل. ستاسو یو نړۍ مننه د راتګ. له دې موقع نه په استفاده سره